امریکایانو ته د طالبانو پرانیستی لیک. تاسې ووځئ موږ افغانان خپلو کې سره جوړیږو. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. طالبانو یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایانو په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو روزونکو او مشاورینو پر وتلو ټینګار کړی دی. طالبانو امریکایي ولس ته د یو پرانیستي لیک په ترڅ کې ویلي دا د هر ولس هیله ده چې د خپلو اصول او ارزښتونو له مخې د هر ډول ګواښ، یرغل او ویرې پرته ژوند وکړي. په لیک کې وړاندې راغلي چې تیر 19 کلن جریان ثابته کړه چې د افغانستان موضوع د زور او ځواک د استعمال او پوځي ستراتیژیو او د جنرالانو د بدلون په وسیله هیڅ نه حل کیږي. دې جګړې نه یوازې افغانان له بحران سره مخ کړي، بلکې امریکا ته یې هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی مذاکرات د ټولو اصولو مطابق مخ ته وړي دي او غوښتنه یې دا ده چې امریکایي او ټول بهرني سرتیري باید له افغانستان څخه ووځي او دغه راز ډاډ یې څرګند کړی چې افغانان په خپل منځ کې دایمي سولې او امنیت ته د بین الافغاني تفاهم له لارې رسیدلی شي. په ورته مهال د طالبانو دغه پرانیستي لیک ته د افغانستان د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح په جواب کې لیکلي چې طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.